السلام علیکم مرګرو د اماد وسیم او د محمد امیر په حواله سره یو غټ خبر راغلی چې آیا د راروان ورلد کپ اوډي ورلد کپ چې په انډیا کې وي هغې دپاره په سکواډ کې سلیکټ کړی شي او که سلیکټ نه کړی شي ځکه چې یو ټرین روان دی ټول کرکټ مینوال دا وي چې دا دواړه کلاډیان محمد امیر او اماد وسیم دي د راروان ورلد کپ سکواډ کې سلیکټ کړی شي دا به د هغې دپاره بهتر ځکه چې محمد حارث روب او نسیم شاه انجر دي هغې په حواله سره د خبر در کوم بل طرف ته محمد حفیظ ولې محمد امیر پسې داسې غلط پوسټونه کوي غلط خبرې کوي ویډیو کې سره مکمل معلومات شریکوم ویډیو تر اخره پورې وګورئ اول خو محمد امیر په حواله سره په سوشل میډیا باندې ډیر غلط پوسټونه شیر کیږي چې په هغې کې ډیر خلک دا وایي چې محمد امیر دا پوسټ ورکړی په خپل انټرویو ورکړی دا چې زه واپس ټیم ته راځم د پاکستان نو هغه ټولې زړې انټرویو دي او غلط پوسټونه دي ځکه چې محمد امیر په خپل یو انټرویو ورکړی دا 2 ورځې مخکې چې زه ما ریټایرمنټ اخیستی زه د پاکستان ټیم ته واپس نه راځم بل ډیر کرکټ مینوال بلکې زه هم دا غواړم چې راروان ورلد کپ کې اماد وسیم او محمد امیر سلیکټ کړي شي خو د اماد وسیم هم چانس نه جوړیږي ځکه چې 3-4-5 کالو شو چې هغه ون ډے کرکټ د سره په سترګو لیدلی نه دی انټرنیشنل ون ډے کرکټ بل محمد حفیظ چې محمد امیر په حوالې سره دا خبرې کوي هغه خلاف لګیا دی غلط پوسټونه هغه حوالې سره کوي نو د هغه د خولې دا وینا د محمد حفیظ د خولې دا وینا دا ویلي دي چې راروان ورلد کپ سکواډ کې محمد امیر د سره پکار نه دی ځکه چې دی یو پیر فکسینګ کړی دی او راروان ورلد کپ کې هم که چېرې دی سلیکټ کړی شو نو د بیا د فکسینګ کولو خطره ده او د پاکستان نوم بدنام کړی دی هر نه شو ویلی د دواړو کلاډیانو په باره کې نور څه خبرې ځکه چې نن به د پاکستان لږ ساعت پس د پاکستان سکواډ به اعلان کېږي د راروان ورلد کپ دپاره نو په هغې کې به تاسو وینئ چې اوس دوی پکې بیا اغوستي دي که نه دي اغوستي هغوی غواړي چې ویلي پکې که نه غواړي بیا به ټول معلومات نه خبر شئ